بله مسله تاسو یو دې سره زده کړئ چې یاره د مانځه او د روژې دا مسله لږه بدله غوندره په سفر کې صحیح شو لکه په سفر کې د روژې خو دا دی چې یاره که یو سړی روژه نیولی شي نو ودې نیسي مطلب ماتول په ده باندې فرض نه دي ټیک شوله جي او بل د مانځه مسله د شرعي سفر دغه دا دی چې یاره متعلق چې یو سړی په شرعي سفر باندې روان دی نو ده ته اوس دا حکم دی چې دی به 4 رکعته مونځ 2 کوي او دا مونځ په ده باندې فرض دی 2 به کوي ځان نه بس برګ نه جوړوي چې لږه 4 رکعته کوم بعضې خلک داسې کوي زمونږ او خاص کر دا سپینګیري مشران او یا دا ښځې چې د کوره وځي نو 2 رکعته مونځ نه کوي لکه پوره مونځ به زه کوم خبره باندې پوهېږي نو د سفر په حالت کې چې شرعي سفر دی 2 رکعته مونځ په تا باندې فرض دی چې کوم 4 رکعته دی په هغې کې بیا 4 نه کوئ ښه او اوس سنت دی نو د سنتو متعلق دا مسله ده چې که چېرته اوس مثال په طور باندې دې ځای نه زه روان شوم ګاډي ته وختمه او زه پېښور ته ځم صحیح شوله که نه او په داروړه کې یا چوکیاتن وغیره دغه ځایونو کې چېرته ګاډی ودرېد د ماسپښین مانځه ته چې دا مسله مې پوره کړې وه نو ښه مسله مې دا کوله چې بهي د دې ځای نه زه روان شوم پېښور ته تلم صحیح شوله که نه او په لاره باندې ګاډی مانځه ته ودرېد د ماسپښین مانځه ټایم و ټیک شوله جي نو دا اوس د ګاډي دا سفر داسې دی چې په لاره باندې تا ته خلک سنتو ته نه ودرېږي چې ته پکې لا سنت هم کوه نفلونه هم پکې کوه ټیک شوله هلته صرف د 2 رکعتو اجازت ورکوي ګاډي والا ویله که لاړ شئ 2 رکعته مونځ وکئ او وایي راځئ نو سنت که دې په دغه حالت کې پرېښودل نو څه مسله نشته دی اوس مثال به طور زه پېښور ته روان یم پېښور ته ورسېدم هلته خو به زه د 15 ورځو نه کمې ورځې تېروم ټیک شوله 10 ورځې تېروم 8 ورځې تېروم 9 ورځې تېروم نو زه به 2 رکعته مونځ کوم خو که هلته زه په یو ځای کې ناست یم ښه د سهولت ځای دی مثال په طور یو ځای کې زما کار دی هلته اوسېږم یو کور دی یا څه کمپني د کار دی وغیره څه شی کوم او په هغه ځای کې د مانځه دپاره ما ته ښه مکمل ټایم میلاویږي نو فرض خو به 2 رکعته کوم خو دا سنت به ورسره کوم دا لازم دی سنت به پرېږدې نه بعضې خلک سنت ایسته پرېږدي د دې سنتو د سفر سره څه تعلق نشته دی که په سفر کې او که په حضر کې سنت به کې سنت 400 رکعته دي هغه ټول به کې په مسله باندې پوهېږي صرف فرض مونځ دا دی چې هغه به 2 رکعته کړي او د ماښام د مانځه مسله دا ده چې د ماښام مونځ او د ماسخوتن 3 رکعته ویتر دا به پوره کړي په سفر کې به هم کړي او په حضر کې به هم کړي مطلب ماښام سفر کې که نه نو ماښام مونځ به پوره کړي او یا د ماسخوتن ویتر دي نو هغه به هم 3 رکعته پوره کړي خو چې کم 4 رکعته مونځ دی د ماسپښین مونځ او د مازدیګر مونځ او د ماسخوتن مونځ دا به 2 رکعته کړي ځکه دا 4 رکعته دي که نه نو دغه په سفر کې 2 رکعته کې او چې په کور کې بیا خو پوره کوه